حدیث کې دا راځي چې د زنانه مثال دغه دی دا چې سیده کې ډېره په طریقه زور ورنه کېږي نه دا به څه شي ماته به شي نو چې ماته شوه کار به راته ښه وران شي د زنانه مکر د زنانه چل الله دې موږ ساتي سورة یوسف کې به تاسو بیا واورئ چې زنانو څنګه چل وکړو نو دا یو نیم راشي خرش پرش کړس دې وباسي کار پوره تباه کړي زه د برېتو به الله شو ښځه دې ښځو ته ګوره چې ورانی شي که نه غټ نه غټ سړی ورته نشي ټینګېدی چې ښځه کله ورانه شوه که او خپل مکرونه یې شروع کړو نو غټ نه غټ سړی ورته نشي ټینګېدی دا خبره رسول سلم کړې ده وایي زنانه د غټ هوښیار سړي دماغ چې دی هغه م ختموي د جرګو سړی به د قوم مشر به کور ته چې راشي چې دا ښځه ورته دوه خبرې وکړي بنګ بنګ ورته وکړي بس دی بیا دقه وایي کومه چې دا ښځه وایي ته ورته وایه لږ سوچ وکړه حاجي صاحب لږ سوچ وکړي سوچ پکې څه شی دی سوچ پکې څه شی دی ما ته ویلی شوي دي سیدي دا غټ سړی چې د دې ښځې سره په دې تولۍ کې څملي د شپې په کټ کې ورته دا ووایي خبره سهار چې دی راپاسي سترګې یې د سري بیا نه پلار نه د مور نه د رونو نه د خویندو نه د بچو هلته دنې نو دا ډر شوی نو بیا بعض ښځې داسې دا کمې چې مؤمنې سادهګانې ورته کړي دوی خپله خبره وکړي داسې بس ساده غونته کړي دوی د خاوند خوښه یې که مني او که نیمن خو چې کومه مکاره ښځه دا به دا خبره داسې تاو کړي او را تاو به یې کړي او یو دوه اوښکې به پکې تویې کړي او تا ته به داسې ووایي چې لکه ما خو ستا دپاره ګزاره کوله او هغه ما سره دا ظلمونه وشو د هغې سره به درې اوښکې نورې تویې کړي نه ستا هغه عقل بلکل ختم شي به ته بهر ته راوځې دومره تا راډک کړي دومره ته که ته ډېرې را دغه کړې نو داسې ظالمان به کوم شي چې به د پلار باندې او په دې مور ګزاره کوي هلته دوه اوښکې تویې کړې که نه بیا په دې جنګ کې به تا ته دا ووایي راځه او ښه به په ژړا شي زما قسمت وي دغه ته دې راځه تا ښه راګرم کړي دې ښځو ناشنا چلونه یې ناشنا وي یو کس و بعضو کتابونو کې دا خبر راځي وي هغه دا خبر په ځان لازم کړې وه چې زه به د ښځو د دې مکر او د چلونو په باره کې کتاب لیکمه او دا هغه وخته پورې به زه واده نه کومه چې څو پورې ما دا کتاب نه پوره کړی او ګرځېدو بس روانو چې ته په سفر باندې چې دا مکر او دغه د قصې میسې راجمع کولې د زنانو په یوه کلي باندې تېر شوی دی هلته د کې مشر او شړه علاقه وه ټوله نو هغه ورته چېرته روانې وي داسې تلم په سفر باندې دلته شپه وکړه به ذکر پوخا داسې د علاقو د مشران چې وو د بادشاهین د دوی به دربار کولا و بیٹک و مجلس و دا خلق و د تلو راتلو نو دې کې کېناستو هلته بیا د باچا صاحب او د دغه علاقې د مشر د ښځې سره ملاقات وشو هغه یې هم ولیده هغه هم راووته مېلمانه یې ولیدو ده ته یې وایي ته څه کوې د دې طرف باندې وایي جي بس موږ دغه اراده کړې دعاګانې کوه وایي څه اراده دې کړې ده وایي د دې ښځو دا دوکې او دا مکر او دا شینه مینه را جمع کومه نو د هغه وخته پورې زه واده م نه کومه نو ته راته دعاګانې کوه ښه خبره الله دې به کامیاب کړه سحر له بیا څه کار د ده پېښ شوی دغه کور کې چې ورغلی هلته د هغه ښځه مو د مشر ده خبرې اترې ورسره کړي دي کړي بیا ورته دعوت ورکړی دی د فحاشۍ دعوت یې ورله ورکړی ورته وایي چې ته به داسې کار وکړې چې پلاني ټیم له به راشي او څوک به نه زما خاوند به هم نه یو صحیح ده پلاني ټیم له سړی چې ګورې دروازې سره ولاړ دی راغی چې دا خو مزي دي اوس ګوره د دماغ یې ولې دومره بند کړو دومره چې یو خو دې کتاب لیکي د څه مبارک کې د زنانه مکر او دې ته سوچ نشته دویمه
د سړي د سره څومره ښه وکړو تا ته ووایي شپه وکړه پاتې شه دې ټایم کې سفر مه کوه د هغې جزا دا شو دی د هغه دماغ بند کړو درېیمه دی د ذهن نه ووتو چې دا د یو قبیلې د یو قوم مشر دی که دا راباندې راغلی سرمن رانه وباسي دا هر څه تېر شو ورغی په دروازه چې څنګه دی ورغی ښځې وربند کړو ورته ویې ښه ما سره زنا کوې راوغواړه خپل خپل راوغواړم خپل قوم په سړي راپرفی راغی او مرګ بس ځکه چې دا د مرګ خبره ده چې دا غټ خلک د باندې خبر شو ته یوازې وي څوک د سره نشته راوغواړم خپل خاوند بدتمیزه وي ته دلته راغلی ما ته لاس اچې هغه وایي دا زما خو دغه مقصد نه و دا ښځې ورته خبره دا ده چې دا مکر چې کوم تا ولیدو دا دوکه د اخرني ولیکه په خپل کتاب کې او زه خپل واده کوه هسې به ځان تباه کړي دا راجبه کېږي نه دا در ما یو مثال درکړو چې ته هم نه پوهېږې ته هم نه پوهېږې او زه اوس چغه ووامه او دا خلک راووړم په تا کې به څه پاتې شي څه په طریقه هغه ځان را خلاص کړو زما نور توبه نور دا کتاب ختم دی اوس دې ځینې مې وباسي بیا یې نه کوم نو د زنانه مکر الله یې دې موږ ساتي دا داسې مکر دی چې ان کیدکن عظیم الله سبحانه وتعالى ده فرعون چلت سوى ده وما كيد فرعون إلا في تباب إن كيد الشيطان كان ضعيفا ده الشيطان چل ده كمزور ده زنانا إن كيد كنا عظيم ستاسو چلي رغت أغيت عظيم وي زنانا بجال كي چون خطي كان دي سڑے بخو عقل بده کار پریدي